عزتمندو مسلمانانو ورونو مولانا عبدالحق صاحب دا یو واقعه بیان کړله د ټلیفون د رابطه چې نه بهرحال دا بیان تر اخره پورې واورئ د الله د رضا لپاره دا په مخکې باندې شیر کړئ چې نور مسلمانان چې دی د دې نه پیدا واخلي د دې بیان نه ویډیو لایک کړئ. هغه جنۍ دومره جړا فریاد کړی د الله په ذات مې دې قسم وي چې زما محترمو خودکشي ته دا جنۍ جوړه چا ول زما نمبر ور کړو الته را پسې راغی ماقامې ټیم خدای پاک دا څه چلې هغه چې وکتل ډایرکټ اخوا راتاو شو نو ما خورې څه چلې ویره دا چلې دا چې کوم الګ له ور کړی وا هغه سره به په موبایل باندې خبرې کولې ور کړی کنه او زما محترمو هغه یو ته وی الګ څنګه چلې محبوبي معشوقې سره د خبرې کی کنه یاره هغه سره موبایل نشته خو د مور په موبایل مو سره به تکیږي وي و دې مېندو نه موبایلونه والي دې مېندو نه موبایلونه نو د دې موبایل پر رابطه باندې لور تر څو پورې تا واده کړی نه د خاون نکاح شوی ده لیکن د پلار په کور کې ناسته ده د خاون د هغه سعودي عرب نه یا د بل ځای نه په دې زنانه باندې یو حکم نه چلی دا باندې کېو هلته نه تکالو کی دا باندې کېو دا باندې کې کدی وکړو په ما به طلاق را واده کړی نه مخکې طلاق کړی په ایمان وای دا سیده کنه دا سیده کنه دا ټول میسجونه ما سره پراته ژوندۍ نه بربادي دي اوس زما محترم موقمه خبره کول پکړ چې دا کوم خبرو د معاشري علاج کیږي اصلاح کیږي دې خبرو ته ضرورت ده تاسو وایي چې مولوی صاحب سوي خدای الله په ذات دې قسم وي چې څومره دا خبرې ضروری دي والله العظیم معاشره تباہی بربادي طرف ته روانه دغه زنانه چې کومه دا په دې موبایل باندې خپل خاون سره خبرې اترې کولې او زما محترمو دومره حد پوری چې را واده کړی یعنی کوژدن زمونږ پښتانه ورته کوژدن وایي کوژدن شوی ده لیکن واده نه دی شوی او هغې نه مخکې مرید هم پکې تلي یو خوا بل خوا هم تلي او یو بل نه چې کوم دی خپل خواهشات هم پوره کړي او بیا بعد کې هغه الګ چې کوم دی د جینۍ نه بالکل منکر شوی دی او هغه ځان له بله ښځه کړي او دلته چې کوم دی دا په غم باندې اخته کړي د دې غریبي څومره مولیان نه ډاکوان هسې د مولیانو نومونه یې په ځان باندې ښودي زما محترمو ایو پیر سے پوچھتا غونډې باندې ناسو موږ هم د خلې نه لږ مجبور یې کنه کوئی اوچتا غونډې باندې ناسو دا خلک بوله راتلل کنه څه چل نه بس بیماران او یاره د درشتنه کې دل یو تعویذ او پلان کنه نو هغه پیر سے بده ښکته بڑی تلاش کو د پتون به وګرول هغه خیره به راواغه سولور به کوی دا وبوسات کړ الله بدل صحت درګه چوته څنګه کې شروع کړي ا پیر سے وته وی دې دومره لوی الله پری دی او ما پس راځي دې سره داسې کول پکړ داسې دا کنه دا سیده کنه دا وی دی اولوی الله پریدي او ما پسې راځي نو دې زنانه 12 لک روپۍ څومره 12 لک روپۍ دې پیرانو ته چې کم دې سین کړی دي او جړلې راته وی مولوی سي 12 لک روپۍ دې پیرانو رانه واخسته چې موږ بدل داسي ها باسي وی کنه په چیلنج سره غول خوري په چیلنج سره ستاسو زما محترم ذهنونو سره لوبي کیږي ستاسو عقیدو سره لوبي کیږي وحده لا شریک ذات هغه الله دی د الله په ذات کې لګې دي شرکیات شروع دي او موږ او تاسو د دې هیڅ پکړ دکړ هیڅ د دې خلکو نه موږ ځان نه ساتو هیڅ په خپل رب باندې په موږ او تاسو باندې د قرآن په تلاوت باندې زموږ هیڅ یقین نشته د مور او پلار په دعا سره د کونډو رنډو غریبانو په دعا سره مسلې حل کیږي که نه حل کیږي